را درکولای شو کومه خبره نه. ریکارډ به سٹارټ کړي زه ان شاء الله دغه باندې صحیح ده. الله به خیر کړي. ها احسان الله داسې به وکړي کنه چې رومبه به داسې کې چې میانس کې به ګیپ نه راولي. لکه مطلب کوم کلاس شو کوشش کوه چې ما ته د کوم هوم ورک در کوم اسایمنټس هغه کوي سټپ بای سټپ. زما خپل داسې سټریټیجی ده او داسې ډایرکشن دی کنه ان شاء الله چې هغه تاسو فالو کړئ. ما خو تاسو ته ویلو چې را کورس کمپلیټ کیږي ورسره مطلب تاسو هر څه چې دی هغه به کلیر وي. مطلب سم دغه به درته نه وي مسله به نه وي کنفیوژن به نه وي. صحیح ده کنه. زه کوشش کوم چې ان ورسره شاء الله مطلب مون ټول. کلاس هم مخلو او پریکټیکلی کار هم کوو. ځکه ما تاسو سره د اکاونټ هم شیر کوم هغه باندې ټول کورس کې بس هم دا مونږ چې کار کوو کنه پر اکاونټ باندې به کوو چې ته په میټرکس باندې پوه شي دا انټرفیس باندې پوه شي دغه کنه د اکاونټ ان شاء الله تا ته به هیڅ مسله نه وي. خو زه بیا وګورم ان شاء الله صحیح ده. صحیح شو. صحیح شو زه به دا سکرین تاسو سره شیر کوم سکرین شیر شو صحیح ده. بس یو 2 منټه صبر کوه اوس شیر شو صحیح ده. اوس شیر شو صحیح ده کنه. ها ها نو احسان الله نن چې زموږ کوم کلاس دی اوس د پروډکټ هانټینګ کلاس دی صحیح ده. اوس بیسیک چې د سناسه به تاسو آیډیا شوي وي. اوس چې موږ په مزه مزه پریکټیکلی کار ته راځو. داسې ورته وایم پښتو کې چې عملی کار اوس موږ شروع کوو. او د ټول نه ضروری دغه چې دی هغه موږ سره د پروډکټ هانټینګ. چې کله ته هر یو بزنس کې کنه او ته پروډکټ هانټینګ باندې پوه شې تا یو وینینګ پروډکټ وپېژندو که هغه فزیکل مارکیټینګ ته کې که آنلاین کې نو بس تا کار چې دی هغه ختم شو بس ته ایکسپرټ یې. چې کله تا وینینګ پروډکټ وپېژندو د هر یو مارکیټ چې دی مطلب یو خپله کرایټیریا وي د هر یو پلیټ فارم. نو اوس چې موږ پروډکټ هانټینګ کوو د ټیک ټاک شاپ لپاره د ټیک ټاک شاپ لپاره د پروډکټ هانټینګ بلا شي طریقې دي. زه به تاسو ټولې طریقې ښیم تاسو ته صحیح ده. ټولې طریقې به تاسو سره کوم بیا ورته زه دا کوم چې مطلب زه خپل په کومې طریقې باندې کار کوم کوم یو سټریټیجی زما خپل ده صحیح ده. خو د کې یو هم بیکار نه ده خو نن درته زه طریقه ښیم کنه. ټول دی یو ټول دی د دې نوم دی فاست موس. دا د 7 ډیز لپاره د 2 ورځو لپاره چې دی دا ټول چې دی دا فری وي. دا به ته ګوګل کې سرچ کړي داسې fastmos.com کنه. دا به ته لاګین کې او اماغه ځینه تا ته دا د 2 ورځو لپاره دا فری ملاويږي او باقی چې دی دا پیډ دی صحیح ده. او یو خبره ده ما تاسو ته مخکې ویلو چې د ټیک ټاک شاپ دغه چې دی پروډکټ هانټینګ کرایټیریا هغه ډیر اسانه دی. د ټیک ټاک شاپ لپاره وینینګ پروډکټ پیدا کول هغه ډیر زیات ایزی دی. که تا چېرته مطلب د امازون کورس کړی وي نو په هغه کې د هغې کرایټیریا دغه چې دی کنه کرایټیریا ډیره زیاته مطلب مشکله وي. یو وینینګ پروډکټ پیدا کول هغه ډیر زیات مشکل وي. خو د ټیک ټاک شاپ ډیر زیات اسانه دی پروډکټ هانټینګ. نن درته دغه ټول چې دی دا درته زه ایکسپلین کوم او زه درته وایم چې په دې باندې خلک څنګه کار کوي په دې باندې وینینګ پروډکټ موږ څنګه فایند آوټ کولی شو. خو زه تاسو ته دا ډیر زیات نه دا کوم چې مطلب تاسو په ټول باندې پیډ ټول باندې کار وکړئ. ان شاء الله دا ټولې طریقې دي دې باندې مونږ کار کوو او بیا د ذخیره کې وایم چې زه په کوم یو طریقې باندې کار کوم چې مطلب تاسو ټایم هم نه ضایع کیږي او په کم ټایم کې تاسو ته ښه پروډکټ چې دی هغه فایند آوټ کیږي. لومبه چې دا یو ټول دی صحیح شو فاست موس زما خپل ډیر زیات خوښ دی دا ټول صحیح شو. دې کې ډیر زیات فیچرز دي د پروډکټ هانټینګ لپاره ډیر زبردست دی ډیر ایڈوانس ټول دی صحیح شو. په دې کې زه کوم سیزونه چې هغه زه ګورم د پروډکټ هانټینګ لپاره صحیح ده. ما تاسو ته مخکې ویلي چې ګور د ټیک ټاک شاپ د پروډکټ هانټینګ څه کرایټیریا ده. ما یو دا خبره ورکړي چې کله تاسو ته یو پروډکټ په ښه پرایس باندې ملاو شو یو زه خپل دې سیزونو ته ګورم د یو پروډکټ ها چې پروډکټ تاسو ته په ښه پرایس باندې ملاو شي تا ته پکې ګیپي. دویمه خبره په هغه کې دا زه چې خپل ګورم یو پروډکټ ته الحمدلله دا ډیر ښه کار کوي بغیر د ټول نه په دې باندې کار کوم. دویم زه یو پروډکټ ته ګورم چې د هغې وزن کم وي ویټ کم وي او سایز کم وي. دریم زه داسې پروډکټ طرف ته ځم چې هغه په ډیلی یوز کې راځي پرابلم سالوینګ پروډکټ چې دا کرایټیریا ورکی وي. زه یو ټول تم نظم زبر ته داسې خپل ویم چې ما اوسه پورې د ټیک ټاک شاپ باندې یو ټول هم نه دی یوز کړی پروډکټ هانټینګ لپاره. خو بیا دا ضروري نه چې څومره تاسو ډیر ټایم ورکو یو پروډکټ ته څومره تاسو ټایم ورکو پروډکټ هانټینګ کو کنه سیزونه م ایکسپلور کول نو تاسو ته به ښه ریزلټ ملويږي. اوس دا یو ټول دی ګوره دا چې کله ته په ډومبي ځل باندې اوپن کې دلته چې ته سکرول ډاون کې تا ته دا ډومبه سیل رینک کنه دا هغه پروډکټ دی
دا هغه پروډکټ دی چې دا مطلب ټاپ هارد سیلینګ پروډکټ دی. په دې ټایم کې دا په ټیک ټاک شاپ باندې ډیر زیات سیل کیږي. ګوره دا کوم یو پروډکټ دی دلته وګوره. دا دا پروډکټ دی دلته چې دی د دې منتلی سیل څومره دی 10,000 یونټ چې دی مطلب دا سیل شوی دی ټوټل. پرایس یې څومره دی دا دی سکین کیر بیوټي کیټګري والا پروډکټ دی. لکه مطلب دا پروډکټ دی چې دا په دې ټایم کې په ټاپ باندې خرڅېږي په ټیک ټاک باندې. دا تا د ټیک ټاک په خپله ښیي چې دا هارد سیلینګ خو دی که بیا موږ یو څو سیزونو ته ګورو مخکې صرف دا تا ته راټول په خپله ښیي. ښه دویم دلته وګوره دا شو دا درته پرایس ښیي. ګوره دا پروډکټ دی منتلی څومره سیل شوي دي دومره دا د دې منتلی سیل دی. بل درته دا وایي جی ایم وي رینک. دا هغه پروډکټ دی چې دی مطلب داسې به درته ووایم چې ډېر زیات ډالر دا خرڅ شوي دي. صحیح ده لکه مطلب دې ته وګوره دې څومره جی ایم وي کړې ده 7 لک 2 لکه او یو کم شپېته زره داسې به درته ووایم دا خرڅ شوي دي اوسه پورې دا پروډکټ دی. تقریبا چې ټویز د ماشومانو دغه دی وغیره داسې دی ماډل کارز اینډ ټویز دي. صحیح شو دا کیلونې وغیره دي ماشومان چې پې لوبې کوي داسې دا دی فاسټ اینډ ریلایبل. دا داسې کیرفولي پیکیج فروم دا یو پروډکټ دی داسې دې څومره جی ایم وي کړې ده دې ته وګوره 15 لکه او 3 زره. دا هغه پروډکټ دی چې دا تا ته څه ښیي دا تا ته راټول په خپله ښیي. ګوره بیا دغه رنګې موست پروموټډ پروډکټس. دا هغه پروډکټ دی چې کوم کریټرز چې دي هغه ډېر زیات پروموټ شوي دي ویډیوګانې پې ډېرې جوړې شوي دي او کوم کریټر چې دي که نه په ټیک ټاک شاپ باندې هغوی په دې باندې ډېر زیات کار کړی دا یې پروموټ کړي دي. دا هغه پروډکټس دي. دې ته وګوره څومره کریټرز په دې باندې کار کړی دی 560 په دې باندې 363 دې باندې دومره. دا ټول تا ته څه ښیي دا ټول چې دی دا تا ته ښیي. صحیح شو. اوس چې دی دې سیزونو کې زه کوم سیزونو ته ډېر زیات ګورم ها ته یاد ساته. اول مثال زه به درته داسې ویم چې یو پروډکټ دی په دې باندې به زه کلیک وکړم دا به زه کولاو کړم داسې ګوره ها احسان الله ما تاسو ته یو خبره کړې ده که نه یو څو خبرې دا بالکل په ذهن کې کښېنم. آینده کې به ته کله هم په پروډکټ هنټینګ به ته ایکسپرټ شي. دې کې اوس ګوره ټرنینګ پوینټ ما تاسو ته ویلي چې ګوره د ټیک ټاک شاپ اول کرایټیریا بالکل اسانه ده. ما ته د ضرورت د ځان نه چې زه اوس یو پروډکټ ته وګورم الحمدلله ضرورت یم چې دا پروډکټ په ټیک ټاک شاپ باندې چلی. ما تاسو ته یو کرایټیریا خو د دې نه مخکې مې درته مطلب وویل که نه دوباره نه دا کوم درته ایکسپلین کوم نه درته دوباره خو دومره ده که نه چې کله تاسو مطلب زیات ټایم ورکوو ضروري نه ده. اوس تاسو ته ما ویل چې یو پروډکټ چې دی مطلب د هغې ویټ او وغیره وغیره دا ورکې وګورئ نور بس دا پروډکټ به په ټیک ټاک شاپ باندې خرڅېږي. خو دلته که چېرته تاسو دا ټول کولاو کوئ او لږ ټایم ورکوو لږ نور دا کوو که نه ایکسپلور کوو یو څیز یو پروډکټ هم سیل کوو لکه مثال دا پروډکټ دی دا پروډکټ چې دی دا وایي یو ایس ټاپ سیل دا د بي ایس آر دی بیسټ سیلر رینک. دا داسې پروډکټ دی که نه چې په دې کیټګري کې چې څومره د یو پروډکټ بي ایس آر کم وي د هغې سیلینګ به زیات وي. اوس دلته وګوره که د دې د بي ایس آر مطلب زیات شو مطلب 500 شو دلته به د دې د یونټ چې دي دا به راکمیږي. صحیح شو. دا چې 1000 شو دا به دلته راکمیږي. نو دلته چې د دې بي ایس آر 1 دی نو مطلب داسې وایي چې دا د ټاپ سیلینګ پروډکټ دی د دې نه بل ښه پروډکټ نشته په بیوټي کیټګري کې. ګوره صحیح شو یو دا خبره شوه. تاسو دلته دا نور ایکسپلور کوئ. بل دلته دا وګوره بیوټي کیټګري کې چې دا پروډکټ په 100 نمبر دی په 7 ډیز کې د 2 ورځو ریزلټ دی په 2 ورځو کې دا په 1 نمبر دی. وایرل انډیکس او پاپولریټي بس دا چې څومره دا زیاته وي مطلب 100 ته ورسیږي که نه پاپولریټي سکور ته به تاسو ګورئ انډیکس وایرل انډیکس او پاپولریټي سکور چې دا د 80 نه راکمیږي نو بس بیا دې پروډکټ طرف ته مه ځئ. صحیح شو. پاپولریټي سکور هم چې مطلب د 80 نه راکم شو دې طرف ته مه ځئ. صحیح شو. او وایرل انډیکس نو مطلب دا شو چې دا یو ښه پروډکټ دی. خو دلته به یو څو سیزونو ته ګوري. صحیح شو. چې یو پروډکټ تاسو دلته کولاو کو او تاسو غواړئ چې مطلب ما ته خامخا داسې یو ریزلټ میلاو شي چې هغې کې د سره خبره نه نو اول به موږ څه ته ګورو اول تاسو دلته ګورئ ټاپ سیل پروډکټ بالکل دا کرایټیریا موږ سره پاس شوه ځکه چې دا پروډکټ په دې ټایم کې په ټاپ باندې دی بیوټي کیټګري کې. بل بیوټي بي ایس آر چې دی 1 دی مطلب ښه پروډکټ دی. بل بیوټي کیټګري کې دا پروډکټ چې دی دا په ټاپ باندې دی دا کرایټیریا موږ سره پاس شوه. دلته چې دی دا 100 وایرل انډیکس دی دا پاپولریټي سکور هم بالکل زبردست دی. خو دلته چې دی څومره یونټ سیل شوي دي یونټ هم خو زبردست وګوره 8 لکه یونټ دغه شوي دي خرڅ شوي دي
دلته چې دا څومره دغه شی جی ام وی کړی دا 18 میلیون ټوټل جی ام وی دی جنریټ کړی دا. خو یو خبره ورکړي تاسو به کوشش کوئ کنه دلته نه دی افیلیټ او شوپیبل ویډیوز دا اوس ښه پروډکټ دی کنه. بیا هم کم از کم تاسو داسې یو دغه طرف ته ځئ کنه چې په هغه کې افیلیټر دې ته وایي کنه دا ویډیوز جوړوي ستا پروډکټ چې دی هغه پروموټ کوي. که په یو لیسټینګ کې په یو پروډکټ کې زیات افیلیټرز نه ناست نو په دې کې کمپټیشن ډیر زیات دی. نو بیا کوشش کوه چې یو خبره خدا ده کنه ما تاسو ته ویل په ټیک ټاک شاپ کې په هر یو پروډکټ باندې سیل راځي. مطلب تاسو دې لیسټینګ تم ورشي دا پروډکټ تاسو دا کې تاسو ته لازما سیل راځي. او کچرته تاسو ته داسې یو پروډکټ پیدا شو احتیاطاً تاسو نورم ریسرچ وکړو ډیپ ریسرچ وکړو چې په هغه کې مثال یو پروډکټ او په هغه کې 1500 یا مطلب زر لګ افیلیټر پکې ناستو افیلیټر پکې کم دي ویډیوز مطلب داسې برته ویم چې مطلب 1000 2000 ویډیو جوړ کړي او سیل زیات دي افیلیټر پکې کم دي او ویډیوز هم کم جوړ کړي دي مطلب ټاپ سیل پروډکټ دی د ټاپ کیټګری کوم راځي وایرل انډیکس هم خریدام دی او افیلیټر اوس په دې کې افیلیټر ډیر زیات دي. مطلب دا چې په دې کې کمپټیشن شته کته دې ته ورځي نو دې کې کمپټیشن شته دې کې خلک لګیا دي افیلیټر ته مطلب سیمپل ورکړي او په دې باندې ډیر خلک په دې باندې کار کوي. صحیح شو ویډیوګانې به څومره جوړې کړې دي ډیر زر ویډیوګانې په دې پروډکټ باندې جوړې شوې دي. مطلب دا چې په دې کې کمپټیشن شته. نو تاسو به دې سيزون ته ګورئ اول به تاسو وګورئ مثال ټاپ سیل پروډکټ او خدای په دې ورځو کې چې دا په سویم نمبر دی په 1 نمبر دی وایرل انډیکس هم خدای پاپولریټی هم خدا یونټ هم خډیر سیل شوی دی دام دی. بدلته پکې یو مسله ده یار دلته پکې دا مسله ده چې په دې کې افیلیټر ډیر زیات دي کمپټیشن پکې ډیر زیات دي. ما تاسو ته یو خبره کړې و چې په ټیک ټاک شاپ کې کمپټیشن میټر نه کوي او که تاسو ډیپ ریسرچ وکړئ تاسو ته به نورم ښه رزلټ ملاويږي. اوس که چېرته تاسو ته داسې پروډکټ ملاو شو چې په هغه کې افیلیټر هم کم دي صحیح شو مطلب 1500 افیلیټر دی پکې 2000 ویډیوګانې جوړې کړې دي او سیل هم خره جیم ویم خره دې پروډکټ تاسو ورشي زبردست سیل به تاسو دې نه جنریټ کوم دا یو طریقه ده. صحیح شو بل دلته تو ګوره دې پروډکټ نور دغه ته خي ها استیمیټډ لانچ ډیټ دا پروډکټ چې کله لانچ شوی ګوره هم دا اوس چې دا پروډکټ لیست شوی ها دومره ټیم نه کیږي مطلب 2018 کې راغلی شوی دی دریم میاشو تلسم تا دې باندې شوی دای پرایس دی دا دې پروډکټ صحیح شو بل شیپینګ چې په دې باندې فری دی او کراس بارډر اوس پکې کې یو بل خبره ده افیشل کراس بارډر لوجستیک کراس بارډر هغه سیلر ته وایي کنه چې هغه د چاینا نه یا تقریبا د هانګ کانګ نه چې هغه څه کوي شیپینګ کوي دا نور کنټریز چې کنه لکه مطلب یو کې یا یو اس ته په دې کې کار کې خپل اکاونټ کولاو کې کنه نو ته په هغه کې دن نه چې صرف پروډکټ چې هغه کسٹمر ته لیکل شي لکه په یو کې ته اکاونټ کولاو کو په یو کې کسٹمر سره لین دین کې یو اس کې کولاو کو یو اس کسٹمر سره لین دین کې خو چاینیز سپلایر دا سری چې هغه کراس بارډر دغه کوي ها بزنس کې ریسیلینګ کوي صحیح شو نو دا چې د دې دا مطلب دی چې دا کراس بارډر مطلب دا یا چاینیز سپلایر دی یا هانګ کانګ نه کوي د یو بل کنټری د ذهن نه موته چې هغه نه کراس بارډر دغه کیږي بزنس کیږي د سر څومره سټاک پروت دی ټوټل د دې انوینټری سټاک څومره پروت دی ولکه 13000 کمیشن ریټ په څومره لګولې کمیشن ریټ مطلب دا څه وایي چې یا چې کوم دغه ته کمیشن ورکړي دا شو پیپل انفلوئنسر چې دا په څومره لګولې دی 15% نو زه راته وایم کنه احسان الله که چېرته تاسو داسې ځونه لږ ایکسپلور کو اول خدای چې ان شاء الله په ټیک ټاک شاپ کې دومره سیل اپورچونټیز ده چې هر یو پروډکټ تاسو خرڅېږي تاسو به کنفیوز کیږئ نو او که اسی مثال ته کېناستلې او ته یې مطلب او ما ته داسې یو پروډکټ ملو چې زماره ژوندۍ بدلې نو بیا ته لږ نور ټیم هم ورکا دا یو پروډکټ به تاسو پیدا شي چې هغه به سیل هم خوي دا هغه به جی ام بی هم خوي یونټ هم خسل کی وایرل انډیکس پاپولریټي هغه کې به کمپټیشن هم کوي بس دې پروډکټ ته ورشه تاسو به لازما تاسو به خطرناک سیل لري چې دا یو خبره ستاسو ده پوه شو احسان الله دې ځبان دي ټیک شو لکه مثال دا پروډکټ دی دغه ته وګوره زور کی اوس چې بل خبره پکې ده زبل کوم سیسټم ګورم د دې زینا اوس تا مطلب ته یو لیسټینګ تیارې ته کله لیسټینګ تیارې دلته چې تر شي دلته څه اپشن دی اډز دی اډز باندې چې ته کله کلیک وکې دلته موږ سره یو څو سيزونه زاغې ته ګورم یو دی
هاشتاګ انساید ګوره ها دې باندې به کلیک وکړي هاشتاګز ګوره هاشتاګز په دې ټایم کې دا هاشتاګز دي کنه ګوره دا هاشتاګز دي څه شی لیکلي دي deals for you days that's something دا هاشتاګز دي کنه هاشتاګ دی ته وایي کنه چې کله ته دا کړی یوټیوب صحیح شو یوټیوب د لپاره چې کله موږ اس یو کو یا یوټیوب ویډیو اپلوډ کو فیسبوک باندې یا په ټیک ټاک باندې هلته موږ ته یو آپشن راځي هاشتاګز مثال ته ویډیو اپلوډ کې د داسې به ووایم چې مثال څه ریلیټډ ویډیو ده ستا فني ویډیو ده چې کله ته هلته فني ولیکي که نه په ټیک ټاک کې ویډیو اپلوډ کې لاندې تا ته آپشن راشي فني ولیکي هاشټیګ کې فني ریلیټډ تا ته نور کی ورډز راشي هاشټیګز تا ته راشي چېرې دې ټایم کې چې دغه کی ورډز فني ویډیوګانو کو خلک اچي او ویډیو پې وایرل کیږي نو دا هغه هاشټیګز دي دا هغه ټیګز دي چې په دې باندې ویډیوګانې وایرل کیږي لکه دې ته وګوره دا امپریشن پرې څومره راغلی دی په دې هاشټیګ باندې ډیلز فار یو ډیز که چېرته دا ته په خپل لیسټنګ کې دغه هاشټیګ ورواچې نو پوره چانس دی چې ستا ویډیو وایرل شي ستا پروډکټ باندې امپریشن راشي او چې امپریشن راشي ستا پروډکټ باندې به سیل راځي ستا پروډکټ باندې به کنورژن راځي نو دلته وګوره په دې هاشټیګ باندې څومره امپریشن راغلی دی امپریشن مطلب چې دا څومره کسانو ته مخکې شوی دی دا ویډیو 2.5 بلین راځي داسې 2 بلین راځي دې ته وګوره دا 1.5 بلین دی صحیح شو په دې هاشټیګ باندې فار یو پیج دا ویډیو په وایرل شوی ده بل دا چې دی اډ په اډ باندې 1.1 بلین فني ګور دلته وګوره دا کی ورډ چې دی په دې باندې څه شوی دی 1.1 بلین اوس د دې څه فایده ده دا چې ته کله لیسټنګ کې ابر ته زه بیا ښیم ان شاء الله تا چې کله موږ لیسټنګ کوو مثال ګور دې کې کیټګریز دي کې داسې سیزونه چې دي دا پیډ دي کنه پورا کار نه کوي خو زه کوشش کوم بیوټي ګورستا اوس کومه کیټګری نه مثال زما بیوټي کیر کیټګری ده بیوټي کیر ګور بیوټي کیر کیټګری کې so trending hashtags زه به داسې کوم یا دلته بیوټي اینڈ پرسنل کیر ګور دی باندې ما کلیک وکړو بیوټي اینڈ پرسنل کیر دلته به احسان الله کنه دلته به راشي دلته را کیټګریز آپشن دی په کیټګری باندې به کلیک وکړي مثال ستا کیټګری دا هوم اینڈ کچن ما ته ویلو کنه یا بیوټي اینڈ پرسنل کیر مثال زعفران وغیرہ چې هغه بیوټي اینڈ پرسنل کیر کې چې کله ته هغه لیسټینګ کې کنه او تاسو کې دا هاشټیګز چې دي کنه دا ته په خپل لیسټینګ کې استعمال کی صحیح الته چې هاشټیګز ورکړي دې ته وګور دی باندې څومره میلیون امپریشن راغلی دی 80 میلیون دې ته وګور په دې باندې ته لیسټینګ کې کنه داسې دې باندې څومره امپریشن راغلی دی یو 50 میلیون دا هاشټیګز دي که چېرته ته په خپل لیسټینګ کې استعمال کی نو څه به پوره چانس دی چې ستا ویډیو وایرل شي ستا لیسټینګ چې دی هغه وایرل شي او په هغې باندې زیات نه زیات امپریشن راشي د هاشټیګز چې دی دا فایده ده موږ سره صحیح شو زه چې کله لیسټینګ کوم زه څه کوم دا زه اوپن کوم مثال زما بیوټي اینڈ پرسنل کیر دا کیټګري ده نو زه دې کې دا هاشټیګ ته راوالم هلته چې ویډیو اپلوډ کوم سمپل لکه څنګه چې موږ په ټیک ټاک باندې ویډیو اپلوډ کوم زه په لیسټینګ او مطلب په ویډیو کې دا هاشټیګ یوز کوم په ویډیو کې خاص کر صحیح شو نو د هغې بیا دا پوره چانس دی چې زما ویډیو په دې هاشټیګ باندې وایرل شي د دوی وایرل شوې ده نو کېدای شي د دې نه ماته هم څه ناڅه کنورژن راشي د دې هاشټیګ دا فایده ده نو چې کله هم تاسو دغه کوئ ګوره ځان به د لیسټینګ نه کله هم نه خلاصوئ کوشش کوئ دې ته پوره ټایم ورکوئ دا ویډیو ځان سره سیو کړه دا به سره چې کله هم لیسټینګ کې مثال دغه ټول دی فری دی چې کله 2 ورځې پوره شي په بل جیمیل باندې لاګین کړه ابل زه بیا ګایډ کوم مطلب د سره سبسکرپشن ختمېده دغه باندې کوه او د دې نه څه کوه پوره د دې نه هاشټیګ رااله بل ورکې ګوره زه بل څه ته ګورم کی ورډز دلته څه دي کی ورډ ګوره په دې باندې ما کلیک ګوره ها یو خبره ده د یو اس او د یو کې خلک چې دي هغوی فری شیپینګ ډېر زیات چې کله ته کی ورډز ته اډ کې په دغه کې کنه لکه څنګه چې ته کله لیسټینګ تیارې هلته به تا ته بیا ته په لیسټینګ باندې بیا پوه شي زه صرف دغه کوم کنه هلته ستا نه څه غواړي
هغه کې مطلب ته دا سيزونه دغه کې ګوره کیورډز چې دا چې تک دغه کې دې ته وګورئ دا کیورډ فری شیپینګ کیورډز په دې باندې پاپولریټي څومره ده امپریشن په دې باندې څومره راغلی دی په دې باندې 11 میلیون امپریشن راغلی او څومره لایک په دې باندې راغلی څومره شیر په دې باندې کمنټس نو مطلب دا دی چې په دې کې کنورژن شته کته چېرته په خپل لیسټینګ کې فری شیپینګ کیورډز دا به کې ته یوز کی فری شیپینګ کیورډ نو ستا چې دی ستا په لیسټینګ به ستا په ویډیو که ویډیو وي ستا مطلب لیسټینګ وي هغې باندې به امپریشن راځي او چې کله امپریشن راځي خلک به په هغې باندې کلیک کوي او چې کله کلیک کوي هغې نه به ستا ته مطلب کنورژن راځي او مطلب ستا پروډکټ چې دی هغه به سیل کیږي نو دې سیزونه ته به خیال کې کیورډ چې کومه کیټګري ګوره دلته ګوره دا دی دا اوس فري نه دی ګوره فري فار فري دا کیورډ دی دا خلک په دې ټایم کې په دغه کې چې دی که نه عام کیورډ چې دی په یو اس کې دا ډېر زیات یوز کیږي دا که اوس تاسو په خپل لیسټینګ کې یوز کوئ په خپله ویډیو کې نو پوره چانس دی چې ستاسو ویډیو هغه وایرل شي this game try it learn more summer دې ته وګوره head to try sharp now you try it دا هغه کیورډز دي صحیح شو دې سیزونو ته به تاسو خیال کوئ بل ورکې کوم یو سیز دی کیټګري ټرینډ کیټګري ټرینډ کې چې په دې باندې ته کلیک وکړي صحیح شو دا فری ټول دی خو ډېر د کمال ټول دی ها که ته ورکړي په دې ټایم کې پرفیوم بیوټي اینڈ پرسنل کیر دا کیټګري چې په یو اس کې چې که نه د پرفیوم چې ډېر زیات هاټ سیلینګ پروډکټ دی پرفیوم کیټګري چې ډېر زبردست بیوټي اینڈ پرسنل کیر کې راځي پرفیوم والا کې دغه چې دی که نه نیش نو دا چې دې ته وګوره په دې باندې څومره راغلی ګوره پرفیوم ټرینډینګ کیټګري دا کیټګري ده پاپولریټي او څومره امپریشن په دې کیټګري باندې راغلی دی 9 میلیون راغلی لکه مطلب دا تا ته ښایي چې په دې کې او ګوره دې ته وګوره کیجوال ډریسز چې دا د زنانو چې کوم دا ډریس وغیره وي وومنس ویر اینڈ انډر ویر وغیره دا چې دي په دې کې دا کیجوال ډریسز چې دي که نه کیجوال ډریسز اوس درته زه سرچ کوم دا چې دي په ټاپ سیلینګ پروډکټ دی په دې باندې څومره راځي امپریشن پې څومره راغلی 4 میلیون لپسټیک چې دی لپسټیک په بیوټي اینڈ پرسنل کیر کې چې دی لپسټیک والا لپ ګلوز دا چې دی ډېر هاټ سیلینګ دی دا کیټګري ده صحیح شو بل شیمپو اینڈ کنډیشنر بیوټي اینڈ پرسنل کیر کې چې دی دا ښه کیټګري ده تا ته وچېره مطلب تا ته خپله ریکمنډ کوي چې ته کومه کیټګري کې کار کول غواړې صحیح شو په ټاپ ورکې اولنۍ کومه ده رینک پرفیوم والا ده دغه رنګې تا ته ښایي دا د یو اس درته ښایي بله خبره دا ده که نه زما ذهن نه یو خبره وتې وه دلته چې دی دا د موږ سره کوم یونایټډ سټیټ دی دا چې ته چینج کړي دلته او دلته کې یونایټډ کینګډم تا ته به ټول ډیټیل چې دی دغه به درته ښایي ښه چې دې ته ستاسو خیال وي داسې نه چې ته په یو کې کار کې او ته د یونایټډ سټیټ مارکیټ دپاره ریسرچ کې دا به ته چینج کړي داسې ګوره اوس ما سره څه شو اوس ما سره چې دی ما سره به ریزلټ د کوم ځای راځي دلته وګوره دې ځای نه چینج کړي ما سره به د یونایټډ کینګډم ریزلټ راځي صحیح شو د یو کې په یو کې کوم یو دی اکثر سم دی ګوره ټیټ وایټنینګ بیوټي اینڈ پرسنل کیر کې کومه کیټګري ټیټ وایټنینګ دا ورکې هاټ سیلینګ کیټګري ده بیوټي اینڈ سپلیمنټس صحیح شو دا دی دا هغه کیټګریز دي چې دا د ټاپ سیلینګ کیټګریز دي صحیح شو زه ډیشبورډ واپس اوپن دا سیزونه چې دي دې ته به ته خیال کې ها اوس فایند پروډکټس په دې باندې چې ته کله کلیک وکړې که نه ګوره بیا بیک ځه لاړ شم سره دلته وګوره موږ سره یو څو دي ګوره یو دی فایند شاپس یو دی فایند کریټرز او دا یو څو اپشن دي ګوره فایند پروډکټس د دې په تھرو باندې به موږ پروډکټ فایند آوټ کوو ګوره اوس درته زه ښیم بل دی فایند شاپ چې ته د یو چا شاپ چې دی هغه فایند آوټ کړې په دې باندې زه 1 by 1 درته یو اوپن کوم صحیح شو ګوره فایند پروډکټ باندې موږ کلیک وکړو صحیح شو اول خو به موږ ته دلته چې دا هغه پروډکټس راشي ګوره دا دي په یو کې دا هارډ سیلینګ پروډکټس ټیک شو ته دا هم چیک کولی شي دې کې تا ته رالل که نه ته به داسې وکړې 1 by 1 یو پروډکټ اوپن
ما ته یو څو سیزونه خو د هغې ته لږ رنګ خیر دی ټایم ورکړه. ګوره 1 سیل ښه دی، بل دی دلته دا هم ټیک دی پاپولیریټي، او دلته افیلیټ. احسان الله مایک چې دی هغه دغه کړه کوله وکړه، ما ته دا ووایه چې دا پروډکټ څنګه دی. ټیک دی دا دغه څه دی سیل یې څنګه دی بي اس آر یې ښه دی که نه؟ اواز اوري؟ هلو زما اواز اوري احسان الله؟ आवाज مې درځي زما او د دې بي اس آر څنګه دی؟ بسیار یو ځکه چې څومره چې کمی ټیک ده خاص زیات نه وي. او دا بل هم یو دا هم یو دا ټیک ده باید دا جګ نه وي، دا باید اتیاونه ټیټ نه وي. دا بل هم دا دا باید اتیاونه ټیټ نه وي که نه. دا خو ټیک دی دا دا بیخي ټیک ده. او دا 1 میلیون د پاونډ جیمی سوی ده که نه. او دلته دا خو بیا بیخي سي ځکه اپلیټر چې دي که نه څومره کمي او مرخي او شاپل ویډیو چې دي بیا ویډیو لږ زیات پې جوړې سوي دي. خو یو خبره ته کوم که نه احسان الله، یو خبره ته کوم، دلته به د پوینټ خبره یو بلې، ته به صرف دلته افیلیټر ته نه ګورې. اول به ته دا پاس کې ښه چې دلته سیل وغیره ښیي، داسې نه چې دلته پکې افیلیټر هم کم وي، ویډیوز هم کمې جوړې کړي، خو دلته سیل هم بیکار دی، دا هم کم وي، وایرل انډیکس هم کمزورې، پاپولیریټي سکور هم کمزورې، او یونټ هم کمې دغه شوي. چې کله دا پاس کې او اخراني دا 2 سره پاتې شي دا به ته پاس کې. لکه مطلب دلته وګوره په دې کمپټیشن کم دی که نه، او ویډیوز هم کمې جوړې کړي. نو دې پروډکټ ته موږ ورشو، ستا څه خیال دی چې دا به ښه وي زموږ لپاره؟ انشاءالله بهتر ښه ده. ته پکې څه وایې احسان الله؟ او ښه ده ګزاره کوي، ښه پروډکټ دی، زبردست دی، ګزاره نه کوي، ډېر ښه دی. صحیح شو. دلته زه ګورم چې صحیح شو سټارټ ټیک شو. ګوره بله دا طریقه ده، ګوره دلته چې دی ټاپ سیلینګ دا پروډکټ دی، دا خو ته 1 بای 1 چیک کولی شي. ټیک شو. دا چې کله تا سره دغه وي که نه، مثال زعفران دلته وکړم، زعفران ما وکړم، دا اکثر داسې یو مسله کوي که نه چې دا پیډ وي، چې کله فری چې کله یوز کوي نو بیا پوره ډیټا تا ته نه درکوي، خو په دې باندې کار دی طریقې سره کېږي. مثال ته یو پروډکټ دی تا سره ټایټل به راوالي، لکه مثال زه به درته داسې ووایم مسواک، ما ورکو مسواک، ما پروډکټ وکتو هلته، زه ګورم چې یاره دا پروډکټ څنګه دی ځان لپاره، هسې لږه نور انالیسس پې کوم. مثال دا مسواک شو، صحیح شو. دا ما سرچ کړو دلته، ښه دې کې ته پروډکټ سرچ کولی هم شي. پروډکټ ما سرچ کړو، اوس زه ګورم چې یاره دا پروډکټ څنګه دی. پروډکټ چې دی بي اس آر یې څنګه دی؟ بي اس آر یې لږ های دی. پاپولیریټي سکور ته وګوره احسان الله، سکور یې ډېر کمزوری دی. ښه ټوټل یونټ سولډ څومره دي؟ جیموي هم چې دومره زیاته جیموي نه ده، ټوټل افیلیټر پکې کم دي، او شوبیبل ویډیوز اوس د دې دا کم دی. خو دلته موږ ګورو چې دا کله نه لانچ شوی دی، نو دې ته وګوره، د دې ډیټ ته به هم ته ګورې چې یاره 2024 نه دا لانچ شوی دی دا پروډکټ، او ټوټل یونټ دا ډېر کم دي یاره، لکه په 3 کالو کې دومره دغه چې دی که نه سیل دا کم دی، زموږ لپاره دا صحیح نه دی. صحیح ده که نه احسان الله؟ تا ته به د دې ځینې یو آیډیا کېږي، کمیشن ریټ یونټ سټاک دومره دي ورسره. نو که زما خپله دغه شي نو زه احتیاط چې کوم نو زه به دې پروډکټ ته نه ورځم. صحیح ده؟ دې ځینه ګوره بل چې دی که نه پروډکټ دې ځینه ته کرایټیریا اوس خپله سرچ کولی. ګور دې سایټ ته دا تا ته ښکاري که نه پروډکټ دی، زه ورکې کریټر سرچ زه ګورم، ګوره ته ګوره دلته چې ته کریټر سرچ کی دا هغه کریټر دي، څه ورته ګوره ورته هم ټوټل یونټ سولډ دومره یې کړي دي، څه ورکوي ویډیو ایوریج ویډیو یوز لاست 7 days ایوریج ویډیو
ګوره احسان الله یو بل خبره درته کوم چې کله تاسو یو کریټر را دا کوي چې ته یې زه ورته فری سیمپل ورکړم. اوس کریټر به موږ کوم سیزونه چیک کوو چې کله ته کریټر اوپن کی اول خو به ته د خپل کیټګري والا دغه ته ورځي کنه هغه برته ان شاء الله زه په دغه کې خو هغه نه دا په دغه کې چې کنه د ټیک ټاک شاپ چې کوم ډیشبورډ دی خپل په هغه کې ښه طریقه ده چې کله مونږ کریټر کانټیکټ کوو خو دلته به هم هسې یو طریقه راته ښیم. اول به مونږ داسې کې دغه ته ځو کنه مثال دا ستا پروډکټ دی او هغه په کومه کیټګري کې دی ستا پروډکټ چې دی په بیوټي اینډ پرسنل کیر کیټګري کې دی. اول خو دا تا را اوپن کو دلته به زه کیټګري وګورم وومنز اینډ انډرویر دا زموږ کیټګري نه ده چې زما د سیم کیټګري والا پروډکټ وي لکه مطلب دلته چې زه کریټر ته ورځم کنه چې هغه داسې کریټر وي چې هغه پروډکټ پروموټ کوي چې هغه مطلب د بیوټي اینډ پرسنل کیر کیټګري پروډکټ کریټ کوي دا کوي پروموټ کوي. نو اول بدل ته خپل کیټګري چې هغه به وګورم چې زما کیټګري سره دا سیم دی وکنه. بل ټوټل یونټ سولډ اینڈ د لاست 28 days اوس کچر ته موږ وګورو کنه په 28 days کې دی 1.5 یونټ سیل کړي دا ډیر زبردست انفلوئنسر دی کیټګري په فټ کې دلته به وګورئ ٹھیک شو په سٹارټ کې بل به موږ ګورو کنه ایوریج ویوز چې کله ته سٹارټ واخلې نو ایوریج ویوز ګوره دی او دا کنه اوورال دا چې دا د څومره دی دا د 28 ورځې موږ ته ښیي چې دا یو دغه چې دی کنه په ویډیو باندې ایوریج ویوز لکه مطلب اوس هغه دغه ویډیوګانې اپلوډ کړي دي مثال یو کریټر دی هغه سل ویډیوګانې اپلوډ کړي دي بیا چې هغه باندې څومره ویوز راغلي دي نو هغه بیا په سل ویډیو باندې ډیوایډ شوی دی هغه ویوز نو هغه د هغه ایوریج ویوز دي نو چې مطلب دا هغه په هر یو ویډیو باندې ایوریج ویوز دا هغه کم از کم چې 415 ایوریج ویوز چې مونږ کله مونږ یو دغه سره کانټیکټ او دغه سره کوو انفلوئنسر سره کار کوو. بل فالوور چې څومره زیات وي ښه خبره ده خو فالوور سره زموږ دومره کار نشته چې هغه جیموي چې دا هغه ښه وي. انګیجمنت ریټ چې دی کنه انګیجمنت ریټ دا بس خلک گزاره کوي خو چې کم از کم 2 وي. کنورژن ریټ لکه مثال یو کس د انفلوئنسر ویډیو اپلوډ کړي چې هغه کنورژن ریټ 3 وي نو دې دا مطلب دی چې مطلب په 100 کسانو کې 3 کسان چې د دې انفلوئنسر په ویډیو باندې کلیک کوي یا ځان سره اډ ټو کارت کوي یا هغه د هغه په ترو باندې پروډکټ بای کوي. صحیح شو. بل چې دی بس دا سیزونه چې دي دې ته ته ګوري. بل صبر وکړه گروث رینک دې دا مدار کوم ټرندینګ کیورډ کریټر دا کریټرز دي چې دې ټایم کې په ټرند کې دي. بل دی شاپ سرچ ټاپ سیلینګ شاپ سرچ باندې چې تکلیک وکړه کنه دغه راسه سيزونه چې هغه کار نه دي لکه مثال ستا کیټګری دا بیوټي اینڈ پرسنل کیر بیوټي اینڈ پرسنل کیر کیټګری دا ته چې یو شاپ چې هغه سرچ کوم یا ډایرکټ دلته دا غیز نه شاپ را کاپی کړه مثال دا یو شاپ دی د شاپ نوم دی سیوا کل مومنین په دې باندې چې کله کلیک وکم لاندې براشم اوس دې کې یو کار دی چې دا فری مونږ یوز کوو کنه کله دا پیډ شي بیا دا